د نن یک شنبه ورځې لنډ دقیق او مهم خبرونه. د بهرنیو چارو وزیر مولوي امیر خان متقي او د پاکستان د پوځ لوی درسیز جنرال عاصم منیر د دواړو هیوادونو ترمنځ پر سیمه ییز امنیت، د خلکو تګ راتګ کې اسانتیاو او افغان مهاجرینو اړوند مسایلو هر اړخیزې خبرې اترې وکړې. د ملي دفاع وزارت وایي د ننګرهار په جلال آباد ښار، کامې، بټي کوټ، بهسود او یو شمېر نورو ولسوالیو کې د سختو ورښتونو او سیلابونو راوتلو له امله ګڼ شمېر هیوادوال د 201 خالد بن ولید قلوردو اړوند مجاهدینو له لورې خوندي سیمو ته انتقال او وژغورل شول. د لاسي صنایعو د پراختیا دولتي شرکت چې په تیرو 2 لسیزو کې په بشپړ ډول غیر فعال و، د اسلامي امارت په بیا واکمنېدو سره یې فعالیت بیرته پیل شوی او ښې لاسته راوړنې لري. د اطلاعات او کلتور سرپرست وزیر ملا خیر الله خیرخوا د غزنی ولایت له ځایي خبریالانو سره په لیدنه کې ویلي یاد وزارت له کورنۍ بودیجې څخه د یوې داسې تګلارې د جوړولو په هڅه کې دی چې له مخې به یې کورنۍ رسنۍ له دولتي امتیازاتو برخمنې شي. د کلیو د بیارغونې او پراختیا وزارت وایي د خوړو نړیوال پروګرام په مالي مرسته یې د غزنی ولایت په جاغوري ولسوالۍ کې پر 3580 اړمنو کورنیو نغدي مرستې ویشلې. د یاد وزارت په وینا د مرستو په دې لړۍ کې هرې کورنۍ ته 3900 افغانۍ ویشل شوي دي. د کډوالو او راستنېدونکو چارو وزارت وایي چې د غویي میاشتې په 15 او 14 د کندهار سپین بولدک له لارې 203 افغان کډوال هیواد ته راستنه شوي دي. د اوسپنې پټلۍ ملي اداره وایي چې تېره اونۍ د حیرتان، اقینې او تورغونډۍ اوسپنې پټلیو له لارې 112,590 میټریک ټن سوداګریز توکي لیږدول شوي دي.